سلامونه. څنګه کولی شو چې بورخز پروفیل ته خپل بانک کارت اکاونټ اضافه کړو. د دې لپاره لومړی ضرور ده چې په موبایل کې خپل براوزر خلاص کړئ او په هغې ځای کې د ګوګل په هغه کې مای بورخز پروفیل ولیکئ چې دلته ما وړاندې لیکلی دی. تاسو کولی شئ چې دا سرچ کړئ او کله چې سرچ کوئ مای بورخز پروفیل به راشي تاسو ته ولندرن ټکی بی نو دا به خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړه نو دلته په دې بټن باندې کلیک وکړئ چې نارمل بورخز پروفیل دا به خلاص کړئ او دلته به بیا میلډیو آن ووهئ. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې بېلابېل ډولونو باندې داخل شئ خو زه تاسو ته یوازې د اټس مي د لارې نه دا ښیم. کله چې تاسو اټس مي انتخاب کړل نو تاسو اټس مي اپ په اتومات ډول باندې خلاص شي او په دې ځای کې به تاسو اټس مي کود خپل ولیکئ. وروسته د دې نه چې تاسو خپل د اټس مي کود ولیکه او اټس مي تاسو هغه ویب سایټ ته د داخلېدو اجازه درکوي. نو کله چې تاسو د ویب سایټ ته داخل شوئ نو په دې ځای کې به تاسو په دې ډول باندې به تاسو بورخز پروفیل راشي. معمولا په اوس وختو کې ځکه چې دا غوښتنه نوې ترسره شوې ده نو د نوټیفیکیشن په سر باندې راځي چې رجستر یو ریکنینګ نمبر یعنی خپل نمبر د بانک دلته اضافه کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ او په دغه پاڼه کې چې درته خلاصیږي په دې ځای کې به تاسو خپل په دغه قسمت کې به تاسو خپل د ریکنینګ نمبر یا د بانک کارت نمبر په بی ای باندې چې شروع کیږي په هغه شکل باندې به تاسو ولیکئ چې زه یې اوس په دې ډول باندې خپل لیکم. بانک اکاونټ به په دې ډول لکه څنګه چې دلته ښکارېږي دلته به درج کړئ کې به ولیکئ او د دې لپاره چې تاسو ایمیل ترلاسه کړئ د کوم د دې ریکنینګ نمبر ته یا د بانک اکاونټ ته که چیرې پیسې اضافه کیږي یا کوم هغه درته راځي نو تاسو کولی شئ چې ایمیل ترلاسه کړئ. نو ایمیل به هم خپل دلته یا ولیکئ یا به د پخوا نه تاسو لیکلی وي نو یوازې اپسلان به ووهئ چې یعنې سیو شي. په دې ډول باندې به تاسو ریکنینګ نمبر یا اکاونټ نمبر به بانک اکاونټ نمبر به تاسو راجستر کړئ. نور بس چې شته ضرورت نشته هر څه وشول او رښتیا که چیرې تاسو د بورخز پروفیل په جوړولو په برخه کې ستونزه لرئ نو ما ته ولیکئ چې زه د هغې جوړولو په اړه باندې بیا یو څه معلومات درسره شریک کړم.